تېره شپه د افغان هوایي ځواک په بریدونو کې نږدې 100 طالبان وژل شوي دي. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مه شئ. افغان هوایي ځواکونو تېره شپه د هېواد په بېلابېلو ولسوالیو کې هوایي بریدونه ترسره کړي چې 95 طالبان یې وژلي او 21 نور یې ټپیان کړي دي. امنیتي سرچینو صحیحون نیوز ته په رالېږلې خبرپاڼه کې ویلي چې افغان ځواکونو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې پر طالبانو هوایي برید کړی دی چې په ترڅ کې 13 تنه طالبان وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. د کندوز په ارچي ولسوالۍ کې د کندوز ښار او د یاد ولایت په مرکز کې د هوایي بریدونو پر مهال هم 18 طالبان وژل شوي دي. بلخوا د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواک په بریدونو کې 8 تنه طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. د بغلان په دهنې غوري ولسوالۍ کې هم 18 تنه طالبان وژل شوي دي. همدارنګه افغان ځواکونو د زابل په میزان ولسوالۍ کې یو طالب وژلی او 6 نور ټپیان کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې نن ملي دفاع وزارت ویلي وو چې په تیرو 40 ساعتونو کې د ځمکني او هوایي ځواکونو لوري 180 طالبان وژل شوي دي او 100 تنه نور ټپیان شوي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه راسره لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.